سلام دوستانو، نننۍ ویډیو د عباره کې ده چې کورواله سره په ولاړه باندې کورواله کول څه فایدې لري یا څه نقصانات لري. که تاسو زموږ په چینل نوی او تاسو د جنسیاتو معلومات په صحیح توګه حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریہ. دوستانو، تاسو نن دا ټافیک دی او داسې ډیر خلک کوي چې هغوی په ولاړه باندې کوروالی خوښوي، خو د دې څه نقصانات هم دي چې هغه ستاسو په نظر کې وي. اول خو د ولاړې کوروالی چې کوم دی دا زمونږ په موجوده نوي ځوانانو کې ډیر دی. د هغې وجه دا ده چې د فحش فلمونو د وجې دا عادت دې کې راغلی دی. نو په ولاړه باندې کوروالی اول خو په اسلامي توګه باندې دا څه ګناه کار نه دی، ځکه چې نبی علیه السلام حدیث کې هم داسې راغلی دی چې تاسو خپل کورواله سره چې د هر طرف نه په هر څنګه راځئ، خو ستاسو هدف به یعنی کوروالی به هغه ځای کې کوئ چې کوم د بچو روړو ځای. خو دې کې ډیر نقصانات داسې هم دي چې هغه زموږ صحت ته نقصان رسي. لکه په ولاړه باندې کوروالی چې دی د انسان مردانه طاقت کمی، دې سره د خپو کمزوري راځي چې خپې ورسره رفیږي او دې سره د زنانه حمل نه ټهراویږي، بل زنانه ته لیکوریا چې کومه ته موږ سپینه شوایو هغه ورته کیدی شي، او دې سره د زنانه چې کوم خواهشات دي هغه هم پوره سر ته نه رسي، او زنانه ته په رحم کې د خوږېدو او د زخم ډیر زیات چانسز وي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو کله هم په ولاړه باندې کوروالی مه کوئ. کو تاسو دا ویډیو خوښه شوي لایک کړئ، کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. تاسو خپل جنسي متعلق تپوس په کمنټ کې کولی شئ. د لوی الله په امان.